السلام علیکم. تاسو ګورئ هم پښتون خبرونه او زه یم شاه سلیم جان. وړاندې کوو د ټول ناول د نن ورځې مهم خبرونه. دا پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سلور کال پس ملک ته د واپس راتلو نه پس 9 نکاتی ایجنډا جاری. نون لیگ د ټول نه وړاندې سرکاري او انتظامی اخراجاتو کې د کمی اعلان کړی. آمدنی محصولاتو په ټیکس په اضافه ټیکس نظام کې بنیادی اصلاحات د ایجنډې برخه. د بجلی او ګیس قیمتونو کې کمی هم ایجنډا کې شامل ده. د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر وایي د نواز شریف تقریر د خپل رور 14 میاشتو حکومت خلاف یو چارج شیټو. نواز شریف او د پی ټی آی چیرمن ته د انتخاباتو مهم چلولو موقع ورکړی شي. نواز شریف چې کوم اعداد و شمار ښودلي هغه د نواز شریف د رور شهباز شریف حکومت کې. د مسلم لیگ جلسه کې 2 لکه خلک شریک شوي. د پخوانی وفاقي وزیر احسن اقبال دعوا وایي نواز شریف لوډ شیډینګ ختم کړی او د سی پیک منصوبه شروع کړې وه. پر ریاست حمله کوونکي دې د قانون مطابق سزاګانې ورکړې شي. د لاهور جلسه زموږ د توقعاتو مطابق ډیره کامیابه وه. د ټول ملک نه خلک د قافلو په شکل کې راغلي وو. د داخله چارو پخوانی وزیر رانا ثناء الله وینا وایي جلسه کې د ملک د هر یوې علاقې استازیتوب شوی. جلسهګاه کې د گنجایش نه سیوا خلک موجود. د 9 مئی پیښو متعلق فوجي عدالتونو کې د سیویلینز ټرایل شروع. جسټس اعجاز الحسن په مشرۍ کې 15 رکني لارجر بنچ به سبا 11 بجې سماعت کوي. فوجي تحویل کې اخیستل شوي کسان د آرمي ایکټ 1952 او افیشل سیکرټ ایکټ لاندې گرفتار کړي شوي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي ملک کې قانون د ټولو لپاره یو شان پکار دی. اوس د عدالتونو امتحان دی. 24 تاریخ پورې عدالتونو ورته مهلت ورکړي. دا وخت ملک کې حکومت نومشي نشته. د غریب خلکو لپاره به خپل आवाज پورته کوو. غیر رجسټر افغانان او غیر ملکیانو ته د پاکستان نه وتو کې صرف او صرف 9 ورځې پاتې. پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو چمن او تورخم په لاره وطن ته واپسی دوامدار. د روزانه په دنیا د 13 نه 1400 پورې کسان افغانستان ته واپس دي. د پاکستان حکومت غیر قانوني غیر ملکیانو ته د 11 اکتوبر پورې د پاکستان پریخو مهلت ورکړي. ملک کې د پولیو سلورم کیس رپورټ. د کراچۍ علاقې ګټاپ کې په 2 کلن افغاني ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق. سند کې د دین وړاندې د پولیو کیس د 2020 کال جولای میاشت کې رپورټ شو. د ابتدایي 3 کیسونو تعلق د خیبر پختونخوا د بنو ضلع سره. د اسرائیل لخوا په غزا حملې د تیزولو اعلان. اسرائیلي بمبارۍ سره په غزا کې نور 248 فلسطینیان شهیدان. د شهید شوو فلسطینیانو شمیره 4,500 ته ورسېده. نړیواله ورورولي د اسرائیل په ظلم خاموشه. Down the ground and ditched. Wow, that has gone. Well, Mitchell goes again. د ICC کرکټ ورلد کپ مقابلې په بهارت کې جاری. بهارت لخوا د نیوزیلند خلاف د ټاس ګټلو نه پس د بالینګ فیصله. نیوزیلند لخوا بهارت ته د ګټې لپاره د 204 رنزو هدف. په جواب کې د بهارت بیټینګ جاری.
او وفاقي سرخار اسلام آباد کې باران ورېدو سره د یخنۍ آغاز. د خیبر پختونخوا مختلفو علاقو کې هم باران ورېدلی. ګلګت بلتستان، کشمیر، بالای پنجاب او برنۍ خیبر پختونخوا کې د نور باران امکان. د موسمیاتو محکمې پیشګویي. دا مهم خبرونه اخلو یو وړه شاندما او د مینه پس پر ازو تفصیلی خبرونو سره هم پښتون سره اوسئ. خبرونو کې یو وار بیا هرکلی اوس وړاندې کوو تفصیلی خبرونه. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون سپریم لیډر میاں محمد نواز شریف وطن ته د راواپسۍ او په مینار پاکستان لاهور کې د یوې درنې استقبالي جلسې ته خطاب نه وروستو د ملک د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره د 9 نقطو د یو پروګرام اعلان کړی. زموږ همکار عبدالهادي مایار دا وخت د ټلیفون په لیکه موږ سره موجود دی. د هغه نه د دې پروګرام په هکله نور تفصیل اخلو. جی هادي صاحب، تاسو سره د نواز شریف د دې ترقیاتي پروګرام څه تفصیلات دي؟ هم نیوز ته دا را رسیدلي خبرونو مطابق نواز شریف د ملک د اقتصادي بحالۍ دپاره د 9 نقطو د پروګرام او ایجنډې اعلان کړی دی. په دغه کې چې د ټولو نه اولنۍ نقطه ده نو هغه د سرکاري او انتظامی خرچو کمول دي. دویم نمبر د محاصلاتو او آمدنۍ سیوا کول دي. په دریم نمبر چې نواز شریف کوم اعلان کړی دی د هغې مطابق برآمدات به د ملک سیوا کړی شي او د ملک کې چې کوم آئی ټي انډسټري ده په دې کې به انقلابي اقدامات وکړی شي. دا نواز شریف د پروګرام مخکې چې کوم نقطه ده هغه د ګیس او بجلی د نرخونو کمول دي او کمې چې په خساره کې سرکاري محکمې روانې دي د هغې انتظام کول دي. دغه شانتې د نواز شریف ایجنډې مطابق ملک کې چې کوم ځوانان او ښځې دي د هغې دپاره به د روزګار نوې موقع فراهم کړي شي او ملک کې به په زراعت کې ټیکنالوجیکل انقلاب راوستی شي او دغه شانتې عدالتي اصلاحات به هم وکړي شي. هادي صاحب، دا راته وایي چې تاسو څه ګڼئ چې د نواز شریف یا د مسلم لیگ نون را روان حکومت په دې ایجنډا عمل درآمد وکړي یا دا ایجنډا د ملک د معاشي مسلو د حل جوګه ده؟ که موږ د تیرو حکومتونو پروګرامونو ته او دې ایجنډې ته وګورو نو په دې کې موږ ته ډېر زیات کمې بیشي نه ښکارېږي. تقریبا چې هم دغه شانتې پروګرامونه نورو حکومتونو د نواز شریف تیر حکومت هم ورکړي وو. په دې کې چې کومه واحد داسې نقطه ده چې هغه نوې ده هغه عدالتي اصلاحات دي. بلکې د عدالتي اصلاحاتو ضرورت شته. کمې پورې چې د اقتصادي ترقۍ معامله ده نو نواز شریف په خپل لاهور په جلسه کې چې کوم اهم خبره وکړه نو هغه د ګاونډیانو سره د تعلقاتو ښه کولو او د تجارت د مضبوطولو خبره وکړه. دا وخت کې موږ وګورو نو پاکستان کې زراعت هم دومره مضبوط نه دی او صنعت هم کمزوري دی نو تجارت واحد داسې یو څیز دی چې په دې باندې دا ملک ډېر زر ترقي کولی شي. ډېره مننه هادي صاحب. پخوانی وفاقي وزیر احسن اقبال دا دعوه کړې چې د مسلم لیگ نون تېرې ورځ جلسه کې 2 لکو نه زیات خلک شریک شوي دي. د جلسې په حواله جاري شوي بیان کې د منصوبه بندۍ پخوانی وزیر ذاته کړې ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون جلسه یوه کامیابه جلسه وه. احسن اقبال ویل چې نواز شریف لوډ شیډینګ ختم کړی و او د سی پیک منصوبې شروع کړې وې. احسن اقبال غوښتنه کړې ده چې په ریاست حمله کوونکو ته د قانون مطابق سزاګانې ورکړي شي.
د پاکستان مسلم لیگ نون یو بل مشر رانا ثناء الله وایي چې جلسه زموږ د توقعاتو مطابق یو ډیره کامیابه جلسه وه. په دې بیان کې د مسلم لیگ نون رهنما زیاته کړه چې د ټول ملک نه خلک د قافلو په شکل کې لاهور ته راغلي وو. جلسه کې د ملک د هر یو علاقې نمائندګي موجوده وه. رانا ثناء الله زیاته کړه چې د جلسهګاه کې د گنجائش نه سوا خلک موجود وو. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر غلام احمد بلور وایي چې د نواز شریف جلسه ډیره لویه وه. په جاتی عمره کې میډیا سره خبرو کې غلام احمد بلور ویل چې نواز شریف په کال 1992 کې هم ملک لا اقتصادي عدم استحکام نه بهر کړو او هیله ده چې هغه به بیا هم د ملک لپاره ښه ګامونه پورته کړي. د ویل چې د نواز شریف ملاتړ وکړي نو میا صاحب به هیواد د پرمختګ په لار روان کړي. غلام احمد بلور زیاته کړه چې که ټول په ګډه د ملک پرمختګ لپاره کار وکړو نو ملک به ښه شي. وہ پہلے بھی جب آیا تھا تو اس نے 92 میں اس نے ملک میں سنبھالا تھا. اب اگر اور لوگ ادارے اس کے ساتھ اس کا ساتھ دیں, تمام ادارے اس کا ساتھ دیں تو انشاءاللہ وہ اس ملک کو اس گرداب سے نکالے گا. الیکشن ہونے چاہیے اور ضرور ہونے چاہیے کیونکہ ملک اس وقت ایک گرداب میں پھنسا ہوا ہے. تو اس کے نکالنے کے لیے ایک آدمی نہیں کر سکتا. تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی حکومت بنے الیکشن. بلخوا د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پاکستان تحریک انصاف یو مشر اسد قیصر وایي چې د نواز شریف تقریر د خپل رور د 14 میاشتو حکومت خلاف یو چارج شیټ دی. د مسلم لیگ نون په مینار پاکستان د جلسې په خپل خبرونو کې په پی ټی آی رهنما اسد قیصر ویل چې نن د پی ټی آی سره کم زیاتې کیږي د هغې په شا د نواز شریف او د هغه د جماعت لاس دی. اسد قیصر زیاته کړه چې میاں نواز شریف او د پی ټی آی چیرمین ته دی د انتخاباتو مهم چلولو موقع ورکړی شي. نواز شریف چې کمې شمیرې ښودلې دي هغه د نواز شریف د رور شهباز شریف په حکومت کې وي. د میاں نواز شریف په وطن واپسۍ پاکستان تحریک انصاف وایي چې نن ریاست د یو قومي مجرم د واپسۍ لپاره قانون او انصاف په خپلو لاسونو ښخ کړی دی. د پی ټی آی لخوا جاری شوي یو بیان کې ویلي شوي دي چې ولس د حکومت د بدلون سازش نه مني, د لندن منصوبه او مقصد به نه مني. بلخوا د پی ټی آی رهنما علي محمد خان د نجی ټي وي سره د خبرو اترو په مهال نواز شریف ته وطن ته په راتلو هرکلی ووی. علي محمد خان ویل چې نواز شریف ته هرکلی کوو خو که چېرې په قانوني توګه راغلی وی نو ډیره به ښه وه. د 9 مئی پیښو متعلق فوجي عدالتونو کې د سیویلینز ټرایل شروع شوی دی. جسټس اعجاز الاحسن په مشرۍ کې 15 تنی لارجر بنچ به سبا 11 بجې د دې کیسونو سماعت کوي. فوجي تحویل کې اخیستي شوي کسان د آرمي ایکټ 1952 او آفیشل سیکرټ ایکټ لاندې گرفتار کړي شوي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون رهنما خواجه محمد آصف وایي چې نواز شریف د وفادارۍ او د پی ټی آی چیرمین د بې وفایۍ او موقع پرستۍ یو نوم دی. د دفاع پخوانی وزیر خپل یو بیان کې زیاته کړه چې کارکنانو لا 4 کال راهیسې د نواز شریف انتظار و چې په دې دوران کې نه کوم کارکن نه ایم این ای او نه ایم پی ای د نواز شریف خوا پرېښودې ده. خواجه آصف د پی ټی آی مشرانو او کارکنانو لخوا د پریس کانفرنسونو په کولو سره د پارټۍ نه د جدا کېدو اعلانونو ته په اشارې سره وویل په څو ورځو کې د پی ټی آی نه د خلکو وتل شروع شوي دي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي چې ملک کې قانون د ټول لپاره یو شان پکار دی. ملتان کې خپلو خبرو کې سراج الحق زیاته کړه چې اوس د عدالتونو امتحان دی. عدالتونو نواز شریف لا 23 تاریخ پورې مهلت ورکړی. سراج الحق زیاته کړي ده چې دا وخت ملک کې حکومت نومشي نشته او د غریب لپاره به خپل اواز مونږ پورته کوو. اسناد نه لرونکي افغانان او غیر ملکیانو ته د پاکستان نوڅو کې صرف او صرف 9 ورځې وخت پاتې شوی. پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د چمن او تورخم په لاره وطن ته د واپسۍ په لړۍ کې تیزی راغلی ده. د روزانه په بنیاد د 1400 نه 1400 پورې کسان افغانستان ته سفر کوي. یاد دی وي چې د پاکستان حکومت غیر قانوني غیر ملکیانو ته د 13 اکتوبر پورې د پاکستان نه د وتو مهلت ورکړی دی. پاکستان کې د پولیو بیماری 4م کیس راپورته شوی. د سند د صحت محکمې لخوا د کراچۍ علاقې ګټاب کې په 2 کلن افغاني ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی.
ترلاسي معلومات مطابق په سند کې د دین وړاندې د پولیو کیس د کال 2020 په جولای میاشت کې رپورټ شوی. سږ کال پاکستان کې د پولیو لومړی کیس په 20 فروری، دویم کیس په 11 جولای او دریم کیس په 3 اکتوبر رپورټ شوی دی. د ابتدایي 3 کسانو تعلق د خیبر پختونخوا د بنو ضلع سره ښودلی شي. د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریانز مشر پرویز خټک بنو کې یوې جلسې ته د وینا په مهال ویلي چې ما سوچ وکړو چې تر کومې به د دروغو وعدې کوونکو خلکو ملاتړ کوم، نو موږ د دوی تور کارونه په ډاګه کولو لپاره خپله پارټي جوړه کړه. شمولیتي جلسې ته د وینا په مهال پرویز خټک ویل چې زه نه چا نه یریږم او نه مې هېڅکله غلا کړې ده او د دې غلو د خلاصون لپاره وتم. د تحریک انصاف په 3.5 کالو کې څه وشول؟ لعنت دی په هغه سیاست چې د ولس خدمت پکې نه کیږي. موږ له هغه چا هم انصاف نشو اخیستی چې 15 کاله په دې ملک حکومت کړی دی. هیواد چا قرضدار کړی دی؟ دا یوه لویه پوښتنه ده. هغه زیاته کړه چې ملک ته د صالح او ایماندار قیادت ضرورت دی. ملک تر هغې پورې ترقي نشي کولی چې سم قیادت ورته په لاس نه وي راغلی. انشاءالله که موږ واک ترلاسه کړو نو خیبر پښتونخوا به یو مالاماله صوبه وي. د نواز شریف وینا وښودله چې هغه د تیرې زمانې تراخه اوس هم نه دي هیر کړي. د نواز شریف کیسه اوس هم د تیرې زمانې په بنیاد ولاړه ده. د تحریک انصاف یو مشر بیرسټر محمد علي صاحب د میاں نواز شریف د جلسې په اړه غبرګون کې زیاته کړي چې نواز شریف ویل زه به نوم نه اخلم خو بیا یې هم ډېر نومونه واخیستل. د میاں نواز شریف وینا دا واضح کړې ده چې د انتقام اور لا اوس هم نه دی سوړ شوی. نواز شریف د ډیل د سوري لاندې لیډر خو نه دی جوړ شوی، خو یو پاور ډیلر ضرور جوړ شو. قوم ته د اداکارو نه زیات د باکردارو خلکو ضرورت دی. بیرسټر محمد علي سیف ویل چې مسلم لیگ نون د حکومتي وسایلو باوجود بیکاره جلسه کړي. د بیرانۍ میلې لپاره به هم دغه عمر خلک راټولېدی شي. په ورسک کې د قبایلي ځوانانو د ټولنې لخوا د قبایلي ځوانانو کنونشن تابع شوی وه. د ځوانانو په خاص بلنه د کور کمانډر پیښور لیفټیننټ جنرال حسن اظهر حیات په کنونشن کې د خاص ملمه په حیث ګډون کړی. ځوانانو د قبایلي سیمو په جوړولو او پرمختګ کې د پاکستان د فوج د رول ستاینه کړې ده. دوی وایي چې موږ به د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاک فوج سره اوږه په اوږه ولاړ یو. په دې موقع کور کمانډر پیښور ویلي دي چې د قبایلي علاقو ځوانانو به په خپل مهنت سره د خپلو علاقو قسمت بدل کړي. او خیبر پختونخوا کې د صحت کارت باندې مفت علاج په جزوي توګه بحال کړی شوی دی. بیمه کمپنۍ متعلقه ادارو او پینل اسپتالونو ته نوټیفیکیشن هم جاری کړو. د اعلامیې له مخې صحت کارت کې د کینسر، ډایلیسس او ایمرجنسي خدمات بحال شوي دي. د فنډونو د نه سپلای له وجې په خیبر پختونخوا کې د صحت کارت علاج د اکتوبر له 19 نیټې راهیسې بند شوی. تېره ورځ صوبایي حکومت د صحت کارت لپاره 2 اربه روپۍ جاری کړې. د کمې نه پس چې د صحت کارت د جزوي بحالولو فیصله شوې ده. اوس خبر کوو د عالمي منظرنامې. نو اسرائیل لخوا په غزا د حملو تیزولو اعلان مخې ته راغلی. تفصیلات وایي چې اسرائیلي بمبارۍ سره په غزا کې نور 248 فلسطینیان شهیدان شول. د شهید شوو فلسطینیانو شمیره 4,000 او 500 نه هم سیوا شوي. شهید شوي تنانو کې ماشومان او زنانه شامل دي. ولې بل خوا نړیواله ورورولي د اسرائیل په ظلم او بربریت خپل سترګې پټې کړي او خپل ژبې خاموشه کړي دي. خبرونو په اخره کې وړاندې کوو د موسم حال. وفاقي سرخار اسلام آباد کې باران ورېدو سره موسم یخ شوی او د یخنۍ باقاعده آغاز وشو. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوي دي چې د خیبر پختونخوا مختلفو علاقو کې هم باران ورېدلی. د سره سره ګلګت بلتستان، کشمیر، برني پنجاب او برني خیبر پختونخوا کې د نور باران امکان هم شتون لري. هم پښتون خبرونو سره تر دې دمه همدغه عمره خبرونه پس تاسو ته شي پروګرام ملما د طاهر خان سره. د لوی الله پامان.